تاسو په دې محرم کې نه ګورئ په دې محرم کې تاسو ګورئ هغې ماتمې کوي ځان باندې رهي ښودلي الله والا په دنیا کې سزا ورکوي ځان په چړو باندې وایي په زنځیرونو باندې وایي ځان په څپېړو باندې وایي ماتمې شروع کړی دی الله والا سزا ورکوي په دنیا کې ماتم ولې کوئ تاسو ماتم په دې بنیاد باندې کوي چې د کربلا په میدان کې شیعګانو غداري کړې وه د حسین رضی الله عنه سره دغه مدد یې هلته پرېښودلی و خطونه یې ورته لیکل چې راشه موږ ستاسو مدد کوو ستاسو سره بیعت کوو کله چې حسین لاړ کربلا ته ټول شیعګان وتښتېدل په میدان کې یوازې پرېښودو اوس هغه ماتم کوي چې موږ بېغیرتوب کړی دی موږ ډلهتوب کړی دی اوس هغه زور ځان له ورکوي ماتم ځان باندې رېښودلی درز دوز احساس دی او بیا دومره ګستاخي دا خبره دې دپاره کوم په سوشل میډیا باندې دا خبره ډېره زیاته چلیږي او دا خپل د زړه درد موږ هغه ښکاره کوو نور ما ته پته ده چې زموږ د خبرې هېڅ حیثیت نشته دی خو یو درد یې ښکاره کوي او د خپل زړه بلاست یې وباسي سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ شیعګان روافظ دیو د الله څومره ګستاخي کړې ده دیو دا ابو بکر صدیق عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ عثمان ابن عفان عائشہ صدیقہ عمر ابن العاص او دارنگی دا حفصہ رضی اللہ عنہ دا یہ څومره گستاخی کړې ده ما بیگا یو ویڈیو کتل بیگا لا حول ولا قوة الا بالله الفاظ زما خلی لنرازی مجبور ام پدې باندې چې الفاظ بویم ځکه ډېر خلک د شیعه نه متاثره دي روافظو نه متاثره دي او موږ د حکومت هم پر زور مطالبه کوو چې په پاکستان کې کله یو جج د سپریم کورټ د جج دغه توهین وشي باقي نه په هغې باندې کیس درج کېږي د وزیر اعظم خلاف که توهین وشي د هغې په باره کې کیس درج کېږي لیکن زه وایم چې که زما د الله ګستاخي کېږي د ابوبکر صدیق ګستاخي کی پکار د چې حکومت په هغې باندې کیس درج کي دغه ظالمان گرفتار کی ما ویډیو کتلی بیګا نو په هغې کې څه وایي خلک ماتم کوي او دا الفاظ داغلي لا حول ولا قوة الا بالله ماتم که خدای نه کوي دغه خدای ډوله خدای دی نه سړي ګودوئ کم خدای چې ماتم نه کوي وایي دا خدای نه دی وایي دا شیعه خنزیر خبیث او رافضي هغه زما د الله مبارک دا ګستاخي کوي او بیا خپل مجلسونو کې برسر عام کولاو طریقې سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته کنزل کوي عمر بن الخطاب ته کنزل کوي په سوشل میډیا باندې دا ډېر چلیږي زما ابوبکر تا ته ویلي څه دي زما ابوبکر نقصان ما ته وښیوه ابوبکر خو هغه ابوبکر دی چې هغه صحابیتوب دغې کوي قرآن ورکړی ده إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الله ټولو خلکو ته زور نه ورکړی که تاسو د نبي مدد نه کوئ الله وایي ما د هغې مدد کړی کله چې کفارو راایستلی و دویم د دوو نه په غار ثور کې و او إذ يقول لصاحبه الله گواہی کړی ده إذ يقول لصاحبه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري ته ویل خپل صحابي ته ویل ابوبکر صدیق لا تحزن ان الله معنا ابوبکر مه غمجن کېږه الله زموږ سره دی دې وجې نه علماو دې آیت پسې کې لیکلي دي من انکر صحبت ابي بکر فهو کافر چا چې د ابوبکر صدیق دغه د صحابیتوب نه انکار کوو دا سړی کافر دی په نسته دې آیات باندې ته زما ابوبکر ته کنزل کې د قرآن په توپه بیا ته په دې کافر کېږي بیا تا نور څه ورک نه شو بېغیرتوب دې په خپله کړی دی دلهتوب دې په خپله کړی دی او اوس بدنامې ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق ته څنګه بدنامې ابوبکر خلیفه اول د نبی صلی الله علیه وسلم د غار ملګری د نبی صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم سخر د نبی صلی الله علیه وسلم سره هر میدان کې ولاړ نبی صلی الله علیه وسلم باندې مال او جان قربانونکي نبی صلی الله علیه وسلم په خپله باندې ویلي په ما باندې د هېچا دومره احسان نشته دی څومره چې په ما باندې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه احسان دی ابوبکر خو هغه ابوبکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا کما مخلص دوست ځان لري ولې په خلکو کې ما به ابوبکر صدیق نیولی وی لیکن زما مخلص دوست هغه الله دی ابوبکر سره زما ورور ولی ده زما ورور دی ابوبکر خو دغه ابوبکر دی افقه الصحابه
فقيه پټول صحابه کرامو کې ابوبکر صدیق عمر ابن الخطاب رضی الله عنه او دا کنجر لګیای کولاو پر سر عام ابوبکر صدیق ته کنزل کوي بے غیرتو ته په خپل باندې او ابوبکر اوس بدنامه ځان ته کنزل ولې نه کوي چې ابوبکر ته کنزل کوي ابوبکر ویلی تا تسری لہذا موږ د حکومت ته دا مطالبه کوو دا درخواست ته کوو دا ابوبکر عزت د سپریم کورټ د جج نه د وزیر اعظم او د صدر نه په لکونو درجې باندې اوچت دی بلکې دا د هغې د خپلو خاورو ته نشي رسېدلی چې دا دغه کسانو په خلاف کې چې څوک خبره وکړي په هغې د کیس درج کړي د ابوبکر صدیق دا په باره کې د کیس ته درج کړي چاته څوک کنزل کوي زما وروڼو زه به څه ګیله وکړم زما داسې پاکستان د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې آزاد شوی پاکستان او پای کې زما ابوبکر کنزلی کېږي پای کې زما عمر کنزلی کېږي پای کې زما عثمان کنزلی کېږي پای کې معاویه او عایشه کنزلی کېږي پای کې عمر بن العاص او حفصه کنزلی کېږي دا پاکستان به څه ترقي وکړي چې پای کې د ابوبکر دغه عزت محفوظ دی او زما وروڼو زه ډېر په افسوس سره وایم ټول پاکستان خلک دغه رافضي شیعه هغه چیلنج کړه چې ابوبکر لا وارث دی د ابوبکر څوک وارث نشته چې تپوس وکړي دلته د ابوبکر څوک ملګری نشته په پاکستان کې ځکه زه کولا او کنزلې کوم چا کې جرأت نشته چې مخې ته راشي دا شیعه چیلنج کړو موږ ټول سنیان یې چیلنج کړي دي دا د یهودو اولاد دا د یهودو ملګري دا همدغه شان ته وخت په وخت باندې موږ چیلنج کوي لیکن څوک نشته دی چې راپورته شي او د دیو خلاف خبره وکړي او که موږ خبره کوو یاره جي دا منافرت پیلوي اشتعال انګیز خبرې کوي پلان کوي ډینګ کوي هسې په ایمان یې او خفه کېږو به نه په ایمان یې ویو زما د پارټۍ په لیډر پسې چې څوک خبرې وکړي زما د جماعت په مشر پسې چا خبرې وکړې وي کانزه په ایمان یې راوځو جلوس وباسو که نه وباسو د هغې خلاف پوسټونه هم کوو د هغې خلاف خبرې هم کوو لیکن زما ابوبکر دغه څوک نشته دی زما وروڼو د ابوبکر څوک پاتې نه شو ابوبکر زما د لیډر نه لاندې شي د لیډر قدر شته لیکن زما د ابوبکر قدر نشته زما وروڼو په خپل ابوبکر چې چا هم غیرت ونه کو قسم په الله که خپل بچی په تا باندې غیرت وکړي بیا سوال نه پیدا کړي چې په تا باندې غیرت الغرض مانه خبره بل طرف ته اوږده شوه عرض مې دا و یهود چې کوم د اصفهان د علاقې د اصفهان د ایران چې کوم ښار دی د دې 70,000 یهود دا به د دجال ملګري او شیعهګان هم د یهودو اولاد دی کېدای شي دا ورسره دا هم د هغې اولاد دی دا د هغې نسل دی انشاء الله تعالی آینده جمعه کې د دجال متعلق نور بحث خاص کر د ابن صیاد د دې باره کې چې کوم تفصیل دی د الله فضل کرم سره بله جمعه کې به بیان کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين